بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاد آباد اوسئ. نن یو ځل بیا تاسو ته اشفاق بنګش خپل د یوټیوب چینل افیشل چینل کې حاضر دی. نن ډیر مهم خبرونه دي او که تاسو اخیره پر ویډیو ورسره وګورئ نو تاسو به ډېر مننه وي او تاسو به نن برنامه یا خبرنامې نه خبر اوسئ او اهم خبرونه چې څه دي ول تاسو سره دغه زه ظاهر کوم. یو په خیبر پښتونخوا احتجاج او پی ټی آی صورتحال باندې خبره کوو او د هغې دې وخت کې پوزیشن څه دی. بل طرف ته وزیر داخله هم صوبې باندې یو ځل بیا اټیک کړی دی. یو خو ګورنر راج اټیک دی، بل ورته ویلي دي چې افغانان ساتي او هلته افغانان دهشتګرد ساتي او صوبې حالات ټیک نه دي او دلته صوبې سره معاملات کول ضروري دي. د سره سره تاجکستان چې کوم دی هغه هم بیا په افغان حکومت باندې کړی دی چې دا تشویشناک دی. بیا په افغانستان تاجکستان حمله شوې ده، ولته بیا دوه چینیان شوي دي چې دې باندې چین هم افغانستان خلاف شوی دی. داسې صورتحال دی او بل په سعودي عرب کې خفیه مذاکرات د پاک افغان په دې صورتحال باندې او ورسره پاکستان اوریجن کارډ فیصله کې شوې ده. پېښور های کورټ کې داسې شی فیصله ده د پاسپورت شرط لازمي ګرځولی شوی دی. او بیا بل یو خیبر پښتونخوا نه ډیټا کلیکټ شوي ده د افغانانو په حوالې سره چې چا جایدادونه دي یا چا ګاډي د پاکستان خلکو په نومونو اخیستې دي. هغه ډیټا چې کوم ده هغه وفاق ته ورکړې شوي ده او وفاق په دې حوالې سره دغه جایدادونه یا ګاډي کینسل کېدو. خو دې کې اهم خبره یو بله چې کوم مخې ته راغلي ده هغه تجویز دا دی چې دغه افغانان په نیټ کې راوستل او هغو ته ویزې ورکول یو تجویز دی. په دې باندې څه صورتحال دی په دا ټولو صورتحال او بیا خاص کر د واشنگټن پوسټ یعنی امریکې اخبارونو جریدو نه مختلف خبرونه چې کوم راغلي دي نو هغه باندې تاسو سوچو کې چې دې وخت کې امریکا څه غواړي یا اورال په افغانانو ته په دنیا کې دا ولې دومره ټینشن جوړ شوی دی او خاص کر یا د طالبانو چې کوم دا حکومت دی چې دې باندې بار بار خبره کېږي چې دا عبوري حکومت دی او د خپلې خبرې نه دي منلي. دغه بدلون څه کې سره روانه ده یا نور څه کې سره روانه ده، خو غریب خلکو ته دې وخت کې یا افغانانو ته ډېر لوی مشکل جوړ شوی دی. دا ټول صورتحال باندې تاسو سره راځم. ولاګ اخیره پرې که وګورئ، برنامه اخیره پرې وګورئ نو تاسو به ډېر مننه وي او لایک سبسکرایب چې چا خوښ شي لازمي دی. نور څه که شیر کوي معلوماتو لپاره هغه هم تاسو یو ثواب وي. که چاته نه وي پته چې په دغه کې کوم معلومات دي هغه تاسو زه شیر کوم. اول به لږ شان د صوبې په صورتحال خبره وکړم. خیبر پښتونخوا پی ټي آی صورتحال دې وخت کې انتهایي خراب دی. یعنی هغه زورونه هغه کوم دباو هغه ورځ په بله کمیږي. صوبې چې کوم د احتجاج یعنی وزیر الله ویلي هغه هم تر نن چې کوم دا 2 دسمبر دی منګل ورځ نه ویلي شي چې شنبې نه تر اوسه پورې هغې هم څه پته نه لګي او بدلته مرکز قاعدت ورسره نشته دی. اډیاله جیل ته به رسي نه رسي، اډیاله جیل مخې ته به راځي نه راځي، درنه ورکوي نه ورکوي، خو فلحال څه صورتحال خوندي نشته. بل چې کوم دلته های کورټ مخې ته احتجاج وکړی شو چې بیرسټر ګور هم ورکړو، نور قیادت هم ورکړو نو هم یو علمتي احتجاج وکړو او حکومت نه مغه ګیلې او عدالتونه نه ګیلې او بس احتجاج 5-6 منټو کې ختم. پی ټي آی دې وخت کې ډېر زیات کنفیوژن ښکار ده او د عمران خان نیولو باندې حقیقت ته چې ورکرز ډېر زیات خفه دي او ورکرز ته لار نه میلاویږي. ورکرز خپل کوشش هم وکړو، جدوجهد هم وکړو، خو هغه قیادت یا نور د اسټبلیشمنټ پالیسي دومره طاقتوري دي چې هېڅ نشي کولی. نو دا صورتحال دی چې پی ټي آی ډېر زیات په مشکل کې دی لکه څرنګه اوس افغانانو دي. اوس رضو د افغانانو په حوالې سره چې دې کې پاکستان اورجن کارډ په حوالې سره فیصله شوې ده او د افغانانو ویزو حوالې سره یو د تجارتي یو چې کوم دا نیټ هغه دی په دې باندې خبره رضو. خو که تاسو وګورئ په دې وخت کې یو خبر دا هم دی چې پاک افغان مذاکرات چې کوم سعودي عرب کې خفیه مذاکرات یو شوي دي او مزید هم هلته سعودیه اوس کوشش کوي، قطر نه پس سعودیه دا کوشش کوي، ترک هم کوشش کړی اوس لاسي اداره دا کوي چې یاره دا معامله سره حل کړي، خو تر اوسه پورې نتایج نه دي راوتي. خو دا مذاکرات سلسله روانه ده او دا ته ویل شي چې خفیه مذاکرات دي لکه میډیا ته یا نه ښکاره کېږي. نو ګورو چې مخته سعودي عرب په دې کې څه رول ادا کولی شي که نه شي ادا کولی. خو بل خوا د افغانستان په حوالې سره
که تاسو ګورئ صوبې وفاق چې کوم ډېر زیات حملې شروع کړي دي هغه وایي چې مخکې زموږ مېلمانه وو خو زموږ مېلمانه نه دي اوس په ښکاره باندې تاسو ګورئ ویډیوګانې هم جاري کېږي چې زه افغان یم او ما دا دي کړي دا او دا پلان مې لرلو کسان باقاعده په ویډیو باندې ښکاره کوي یقینا چې دغه کسان پری پلان هم کېدلی شي یا څو نور معاملات هم باندې کېدلی شي خو ټول افغانان خو داسې نه دي یا افغانستان داسې نه دی چې دغه شانتي صورتحال پاکستان اوس موجوده صورتحال کې پیدا شوی دی یا د طالبان چې کوم خپل موقف باندې سخت ولاړ دي نو ولې تاسو ټي ټي پی سره ولاړی پاکستان سره په دغه حالاتو باندې تاسو ټي ټي پی سره ملګرتیا کوئ نو یقینا چې دغه معامله نوره مخکې ته روانه ده اوس تاسو د خبرو ته وګورئ تاسو ته په خپل هم اندازه لګي نن چې کوم بل د واشنګټن پوسټ یعنی د امریکا یو غټ اخبار دی په هغه کې دا خبر اپلوډ کیږي چې پاک افغان فوجي تصادم خطره ده یعنی افغانستان پاکستان تصادم خطره ده او کې دا ویل شوی دی چې د خبرې دی طالبانو سره کم کشیدګي د کې اضافه کېدلی شي او دا یو غټ جنگ کېدلی شي دا واشنګټن پوسټ ورکړی دی خبل بیا چې کوم تاسو باندې سره د امریکای خبرونه په زو زمانو بیا تاسو بل کار زما چې یو بل خبر دا هم ډېر ضروری دی چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ او دا خبر هم د امریکا چې کوم اخبارونه دي په هغه کې هغه شوي دي دې خبر ته لږ تاسو کا وخت شئ نو چې امریکې ته راوستلي شوي 15,000 هغه افغانان چې کوم په دغه 2021 کې امریکې سره چې کوم اړیکې ډېرې نږدې وي سی آی ته کارونه کولو هغه چې کوم راوستلي شوي دي په هغه کې یوه ډیټا یعنی جاري کړې شوې ده او دغه اخبارونو کې باقاعده چاپ شوي دي چې 950 کسان داسې دي چې هغه پبلک سیفټي په زمرې کې راغلي دي او تقریبا 880 کسان دوکه بازی یعنی په دې دوران کې او دوکه بازیانې کړي دي هغه کړي دي نو مختلف کیسز کې دغه شامل دي او دغه چې کوم ټرمپ انتظامیه دا دغه باندې باقاعده چې کوم بیلنس ساتل شوی دی او 19 کسان داسې ښودلي دي چې هغه انتهایی خطرناک کسان چې ملک لپاره د امریکې لپاره سلامتي لپاره خطرناک دي دا مختلف جریدو کې اخبارونو کې دا خبر کم دي دا شوي دي او دا انکشاف شوی دی چې دغه کسان انتهایی خطرناک دي او د امریکې سلامتیا لپاره بالکل ټیک نه دي یعنی دا خبرونه تاسو اوس اندازه لکولی شئ چې ټرمپ انتظامیه یا ټرمپ په دې وخت کې څه غواړي څه کول غواړي دا ډېر داسې عجیبه صورتحال دی اوس تاسو دې بل خبر ته زه متوجه کوم چې ټرمپ باقاعده دا وینا ده دا هم اخبارونو کې نن راغلي ده چې په یو صورت باندې هم پناهګزین چې کوم دي یعنی که هغه د افغانستان خو زیاتره ټارګټ چې کوم دی افغانستان دی د هغه شانتې په امریکا کې نور هم یو شمېر پناهګزین دي نورو ملکونو هم خو هغه وایي چې دا به یو صورت کې هم نشي قبلولی او چې کوم دا مخکې بایډن انتظامیه وه دا ډېرې غلط پالیسیانې وي او دا چې کوم بهلي پروګرام دی هغه ته حال لکه ټرمپ ته ویل شوي چې یاره دغه باندې ته غور وکړه او دا پروګرام مه معطل کوه خو هغه وایي چې ته حال به دغه معطل وي او دې په حوالې سره چې کوم بایډن فیصلې وې هغه قیمت موږ ډېر غټ اوچت کو او امریکې سره دا ویلي چې افغان مهاجرینو دغه کوم پروګرام موږ دوباره نشو بحالولی فلحال او دا مطلبه نشو منلی فلحال به دغه پالیسي چې کوم وي دغه برقرار وي یعنی افغانانو باندې دغه چې کوم مزید بوتل خو انتهایی مشکله شو او چې کوم دي هغو باندې کومه سخته راخیستې شوې ده نو دا هم ډېر زیات تشویش خبرې دي چې دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دې وخت کې هغه امریکا چې په کار دا وه چې کوم هغو هلته کې دومره ورانکرانې وکړي څه وکړو بیا چې کله دا طالبانو ته حکم هغه ورکولو نو چې کم په هغه افغانان چې هغه امریکا سی آی سره یا امریکا ادارو سره کارونه وکړل خدمات یې نه وکړه او پالیسي فالو کړه نو هغه خلک مرګ ته واچوي یا هغه دوباره کې یا اوس را هیلپ هم بیا ته اوس بندې نو دا ډېر غټ تاسو ګورئ چې دویم اړخ ته ګزار دی خو خبرې په پاکستان کېږي چې پاکستان ظالم دی خو دې خوا پاکستان هم خپل مجبوریانو
مخې ته راګیر کړی دی. خو دې وخت کې نړۍ ولې موږ تاسو ته دا ټول خبرونو مطلب دا دی چې دا ټول نړۍ کې یو قسم سچویشن روان دی. اوس تاجکستان شو، چین خلک مړ کېږي، نو چین هلته افغانستان سره اوس اړیکې هغه شانتې پاتې نه شوې، هغه صورتحال ورته جوړ نه دی ګراوند. هغه هم وایي چې یو مضبوط حکومت وي چې هغه سره موږ سرمایه‌کاري وکړو، ولې چې هغه هم داسې سرمایه‌کاري نه شي ډوبولی. اوس رځو بل خبر ته، هغه د ول به د های کورټ فیصلې ولویما چې د پېښور های کورټ په همدغه فیصله چې کوم 150 درخواستونه وو په دې لړ کې پاکستان اوریجن کارت په حوالې سره هغه نیمټاو کړل، یعنی هغه فیصله یې سناو کړه او هغه کې نادره چې کومه پالیسي ده هغه فالو کولو احکامات یې جاري کړو. ورته ویلو هم ده چې پاکستان اوریجن کارت د فوري توګه د خلکو ته جاري کړی شي، خو هغه کې کوم شرط دی پاسپورت لازمي قراردول چې هغه کې به پاسپورت لازمي وي. نو دا هم څه دومره غټ مسله نه ده، لکه یو کس دی افغانۍ دی یا افغانۍ جنۍ سره واده کړی دی، نو افغاني جنۍ ته پاکستان اوریجن کارډ او ورسره شرط دا ایښی دی چې هغه جنۍ چې کوم دی خو تذکره ورسره وي، بل دا شرط دی چې هغه د خپل افغانستان پاسپورت په لازمي جوړوي او دلته به ورته پاکستان اوریجن کارډ جاري کیږي. او باچو ته چې کوم دی هغه بیا پاکستان پاسپورت او پاکستان کارت به جاري کیږي. دا یو هغه دی کوم خبرو، یعنی دغه باندې مختلف کیسز روانو، نو دا نن دې باندې لکه پون بګه فیصله شوې ده او نن ټول خبرونه دا اوچت کړی دي، نو دغه باندې خبرې شوې مو کومه تاسو سره خلی تاسو ظاهر کما. اوس بل چې کوم اهم خبر دی هغه تاسو سره شیر کوم، هغه د پاکستانیانو په نومونو باندې افغان مهاجرینو جایدادونه یا ګاډي اخیستلي، هغو باندې فیصله شوې ده چې دا به ټول پاکستانیانو کسانو نه دا کینسل کی انتقالات یا کوم خرید و فروخت دغه ډاکومنټیشن به کینسل کیږي او نوې ډاکومنټیشن به جاری کیږي چې هغه کې یو خو دغه دی چې پېښور نه باقاعده توګه دغه باندې یو چې کوم وفاقي ادارې هلته کوم کارونه کوي هغو باقاعده دې باندې کار کړی دی او دغه ریپورټ یې باقاعده توګه وفاق ته جمع کړی دی او په دې ریپورټ کې ډېر تعداد ښودل کیږي. خو اوس په دغه کې چې کوم اهم خبره دغه دا ده چې وفاق چې کوم په دې باندې اهم فیصله کړې ده، یعنی فیصله کوي غور او روان دي، بلکې ممکن هم داسې ده چې دغه افغانان چې کوم کاروباري دي او دلته کې هغو ریکارډ بالکل ټیک دی او هیڅ قسمه کیس یا داسې ترخګرۍ یا نورو پیښو کې یا یک دوه وړه وړه خو بل وي خو بالکل ریکارډ صحیح دي، نو هغې ته به یو خو دا دی پاکستان نیټ ورک چې کوم دی د ټیکس په مد کې هغه به ډایرکټ مغه کس راځي، لکه ترو پراپر چینل به یو قسم هغو ټیکس ادا کیږي او نوم به باقاعده په اف بي آر کې راځي او ورسره به هغو ته د ویزې هغه سهولت ورکول کیږي لکه تجارت والا چې هغه کوم ټیکس ورکوي، نو د لپاره به یو ون وینډو اپریشن، یعنی هغو دپاره به یو بل هغه جوړیږي، نو هغو دپاره به یو ښه سهولت وي او ویزو د هغه طریقه کار به اسان وي او هغې به خپل کاروبار چې کوم دی هغه پاکستان کې لکه نیټ به وسیع شي دغه چې کوم ټیکس مد دی. نو دغه یو ښه هغه دا دي نه مخکې هم دغه شانتې پالیسیانې یا یو شمېر هغه چې کوم دا په دې باندې راغلي وو، خو چونکې عمل د رامد د مختلفو ټینشن نو صورتحال وجې نه ویسار شو، نو اوس دغه امکان ظاهرېږي چې دغه سره دغه هم وشي. خو بل طرف ته چې کوم دا واپسي پالیسي ده هغه باندې وفاق سخت ولاړ دی او مرکز باندې هم تاسو ګورئ چې ټکونه کوي چې دا یو صورت کې نو واپس کیږي دا پالیسي او دا به واپس وي او دلته به قانوني توګه باندې پاتې کیږي. خو دلته چې کوم دغه خبر تاسو سره اوس ما شیر کړ، نو چې دغه کې بیا وفاق نه هم بیان دا راغلی دی چې دوی سره به دغه نرمي کوو او دغه کسان به ډایرکټ هغه یا جایداد یا څه طریقه کار دی هغه کې یو لکه دوبۍ کې هم خلک جایدادونه اخلي، غیر ملکي اخلي، داسې نورو ملکونو کې هم اخلي، هغه یو قسم یو سیسټم ته راوستلو دپاره یو طریقه کار چې کوم دی هغه وضع کیږي. به اوس دا ګورو چې دې کې به څومره ټایم اخلي، خو دغه ملګرو دپاره هم خوشخبري خبره ده چې چا جایدادونه دي یا چا په نوم ګاډي اخیستې دي، نو هغې د ټینشن ما اخلي چې یاره زموږ به څه پاتې شي، نو هغه یو طریقه کار باندې باقاعده کار روان دی. دغه نن ورځې تاسو سره موږ خبرونه شیر کړل، یقینا چې تاسو به خوښ شوي وي او که کوم ملګرو نور ملګرو سره شیر کول غواړئ نو لازمي شیر کړئ او لایک سبسکرایب، چا ملګرو نه هم کړی نو سبسکرایب لازمي راکړئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.